فصل څلور دېرشم نمبر آیت دی. مخکینی آیاتونه کې الله جل شانه کو فرمایي تاسو د الله اطاعت وکړئ او د الله د رسول اطاعت وکړئ په تاسو باندې رحم وکړل شي او جلتی وکړئ هغه اسباب د مغفرت طرف ته چې هغه ستاسو د رب د طرف نه دي او د داسې جنت د اسبابو طرف ته چې د هغې پراخوالی ځمکه او د اسمانونو په مقدار باندې دي او دا د پرهیزګارانو لپاره تیار کړلی شوي دي. نو اوس پرهیزګاران څوک دي؟ نو وایي الذین ینفقون فی السراء. پرهیزګاران هغه کسان دي چې دوی خرج کوي فی السراء په پراخۍ کې والضراء او په تنګۍ کې. سراء یعنی په حالات د مالدارۍ کې او ضراء په حالات د غریبۍ کې. بس کو مالدار دی هغې مطابق خرج کوي، غریب وي نو د خپلې غریبۍ مطابق دا څه کوي؟ دا خرج کوي. یا سراء په حالات د سرور کې خوشحالۍ کې، خوشحالي پرې راشي هم خرج کوي. او ضراء په حالات د غریبۍ کې. او یا سراء حالات د سرور کې او ضراء په حالات د غمونو کې، غمونو تکلیفونو کې راشي نو بیا هم چې دا خرج کوي. والکاظمین الغیظ او په داسې حال کې چې خوړونکي غصې خپل لره. کظم په اصل کې دې ته ویلی کېږي چې دا مشکیزه کله د اوبو نه ډکه شي. مشکیزه دا به د څرمنې یو مش غوندې کې به و، نو چې دا کله د اوبو نه ډکه شي بیا وله دا خوله راغونډه کړي ویې تړي، نو دک په شان تاله غصه راشي او دا غصه ته خپله چې دی دا کنټرول کړي، نو دې ته ویلی کېږي کظم. نو والکاظمین الغیظ په داسې حال کې چې خوړونکي غصې خپل لره. او حدیث شریف کې راځي من کظم غیظا وهو یقدر علی انفاذه ملأ الله قلبه امنا و ایمانا. د ابو داود شریف روایت دی. وایي چا لره چې غصه راله او دا د خپله غصه په دې خلکو کې ناپیس کولی هم شي، وس او طاقت یې کېږي، خو بیا هم دا د خپله غصه وسکي، نو الله به دا زړه د امن او د ایمان نه چې دی دا ډک. او بل روایت کې دي وایي چا چې غصه وسکل او دی په دې غصې ناپیس کولو باندې صحیح دا قادر وي، نو الله به د ټولو مخلوق په مخ کې دا راوغواړي او ده ته به اختیار ورکړي چې کومه حوره دې خوښه وي بس هغه ځان ته چې دی دا واخلي. والکاظمین الغیظ او په داسې حال کې چې خوړونکي غصې خپلې لره. نبي علیه الصلاة وسلام یو فر د صحابانو تپوس کوي، وایي تاسو پهلوان چاته وایي؟ وایي ای د الله رسوله موږ پهلوان هغه چاته وایي چې څوک یې راپرځولی نه شي. نبی علیه الصلاة وسلام وایي پهلوان دا نه دی، پهلوان دا دی چې ده له غصه راشي او دا د خپله غصه چې دی دا وسکي او ناپیز یې نه کړي، دې ته ویلی کېږي پهلوان. د غصې په وخت کې بس دا په خپل ځان باندې کنټرول راوړي، دا اصل کې پهلوان دی. او والعافین عن الناس او معافي کوونکي خلکو ته. وایي څوک چې غواړي چې اعلی جنت کې ماله چې دی هغه کور جوړ کړلی شي، عمارت او آبادي راله جوړه کړلی شي او په جنت کې راله اعلی درجات را کړلی شي، نو وایي دا دی هغه چا ته چې دی دا معافي کوي چې څوک په ده باندې ظلم کوي. یو سړی د باندې ظلم کوي او دا هغه ته معافي وکړي، او خرج کوي په هغه چا باندې چې څوک دا محرومه وي، ده باندې خرج نه کوي او تم په هغه باندې چې دا خرج کوي. او دغه شانتې رشتهداري پالي د هغه چا سره چې هغه د ده سره رشتهداري دا کټ کوي، نو الله به په اعلی جنت کې کور هم جوړ کړي، اوچتې اوچتې درجې به هم دی انسان الله دا ورکړي. والله يحب المحسنين او الله من ساتي د نیکانو سره. حضرت علي بن حسین بن علي یعنی د حسین زوی علي او دا حسین به د علي زوی علي بن حسین بن علي د دې وینځه داسې دا څو به ورته راچولې نه خو به داسې په دې علي بن حسین باندې ورتی شو نو هغه غوسه وره
هغه وینځه ورته وایي والکاظمین الغیظ، د آیات وړونکي غصې خپلې ده، هغه خپله غصه کنټرول کړي، هېڅ یې ورته ورکړي. نو بیا ورته وروسته دا وینځه وایي والعافین عن الناس، خلکو ته معافي کوونکي، نو هغه وایي ما ته معاف دی. نو بیا ورته وینځه وایي والله یحب المحسنین، الله خوښوي نیکي کوونکي. نو هغه علي بن حسین بن علي ورته وویل وایي بس ما ته د الله د رضا لپاره څه کړی؟ آزاد کړی. والذین او هغه کسان اذا فعلوا چې کله دې وکړي فاحشة بحیایۍ لره او ظلموا انفسهم، یا دوی ظلم وکړي په خپلو ځانونو باندې. فاحشې نه مراد کبیره ګناه، او ظلموا انفسهم نه مراد صغیره ګناه، وړه ګناه. او یا د فاحشې نه مراد د بنده حق دا وخل، او ظلموا انفسهم نه مراد د الله حق چې دی دا وخل، یعنی د الله د حقوق تلافي چې دی دغه اطلاق چې دی دا وکړي. او یا د فاحشة نه مراد متعدي ګناه لکه غیبت شو. او د ظلموا انفسهم نه مراد لازمي ګناه چې هغې تعلق د انسان د خپل ځان سره. او یا د فاحشة نه مراد مطلق ګناه، که هغه لازمي ګناه وي او که متعدي ګناه وي، که حقوق العباد وي او که حقوق الله. مطلق ګناه نه مراد که حقوق العباد وي که حقوق الله وي. او ظلموا انفسهم نه مراد حقوق الله، د الله حق تلفي دا کول. ذکر الله او دوی یاد کی الله فاستغفروا، پس دی بخنه وغواړي لذنوبهم د خپلو ګناهونو دپاره. ومن یغفر الذنوب، او څوک دی چې مات کړي ګناهونه الا الله، صرف الله، یعنی سوا د الله هېڅوک دا ګناهونه نه معاف کړي. خو بخنه به دې ته ویل کېږي یو خو دا وي بعضې ګناهونه داسې چې هغه بس توبه وباسي الله یې ورته معاف کړي. بعضې لپاره یو حقوق العباد، ځکه شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله په غنیة الطالبین کې ذکر کړی دی. یو بزرګ دی، هغه چې کله وفات شو نو چا په خوب کې ولیدو، وایي الله در سره څه معامله وکړه؟ وایي الله خو راله سزا نه ده راکړې، خو وایي د جنت دروازه راته بنده ده. ولې درته بنده ده؟ وایي ما د ګاونډي نه ستن چې دی هغه راغستلې وه اعارتن، یعنی سوالم چې د ګاونډیانو نه صاف وایي څه شي راکړه بېرته ورته واپس کوو، دې ته اعاره ویل کېږي. او هغه ما ته ټیم میلاو نه شي چې هغې ته مې واپس کړی، نو په تاخ کې پرته ده، ما هغه واپس د هغې د وجې نه چې د جنت دروازه راته چې دی هغه بنده. او دغه شان دي یو بله واقعه شیخ سرفراز خان صفدر صاحب نور الله مرقده ذکر کړی دی. یو سړي له چا دعوت کړی، نو هغه بېرته را روان و، چا فصل رودلی و د غنمو دا دغه هغې نه څه کڼ کې را دغه کړی و، دې غاښونو کې پې خیلال کړ. نو الله د هغه هم چا په خوب کې ولید، الله سره څه معامله وکړه؟ اوس الله د جنت دروازې چې یې بندې کړي چې تا د فلانکي بنده د فصل نه دا شیز را لرې کړی دی او تا د هغې نه معافي چې دی دا نه ده وغوښتل. اوس چا چې پمپونه دغه کړي هغه قبض کړي، یا چا ځمکې پټې کړي، ځینې خلک ځمکې ما د ځمکو پټوالی نه ولیدلی، خو اوس هغه مو ولید. دا پټواریان حضرات دوی چې دی بس په ګزونو ګزونو ځمکې چې دی دا پټوي، پردی حق چې دی دا وایي دا یې پټ کړی، نو د دې به څه حشر چې دی دا وي څو پورې چې دا معافي ورته بنده نه کړي نو دا ورته معاف کېږي نه. او دغه شان حقوق الله کې هم دي، لکه روژه ده، تا نه ده نیولې، ته بالغ شوی یو روژې نه باندې پاتې دي، دغه روژې به ته نیسې. خو داسې سم کړلی وی توبه توبه توبه، خو دغه روژې نه باندې پایې، دغه روژې ته به یې توبه توبه به یې نه معاف کېږي، دغه روژې به ونیسي، بیا به توبه دغه وباسي. یا مثلا منځونه نه باندې پاتې دي او ته توبې وباسي، الله توبه 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 به یې ونه کړه، دغه منځونو قضا به اول راوړې وروسته بیا چې دغه توبه وباسي. نو فاستغفروا لذنوبهم، پس دې بخښنه وغواړي د خپلو ګناهونو لپاره. ومن یغفر الذنوب، او څوک دی چې معاف کړي ګناهونه الا الله، سوا د الله. او یا صاحب ته جلالین ومن یغفر لا یغفر الذنوب، نه بخښي ګناهونه الا الله، صرف الله، الله یې معاف کړي. او ولم یصروا علی ما فعلوا، دوی ضد نه کوي هغه چې دوی کړي، یعنی قایم پې نه پاتې کېږي. یو ګناه یې وکړه، الله ګناه رانه وشو، الله به ورته معاف کړي. خو ګناه دا ګناه ته ګناه نه، نو الله
دې سړي له د توبې توفیق هم دا نه ورکوي. بعض صغیره ګناهونه یې لکه جومات ته را روان شي نو به یو قدم درته یو ګناه چې دی دا معاف کړي، یا مثلا اودس ته کښېني په خوله باندې دې ګناهونه کړي، صغیره ګناه ده د خولې ګناهونه د خولې ته اوبه واچي هغه معاف شي. داسې په لاسونو باندې ګناهونه کړي ګناه صغیره ده، په لاس دې وینځل په هغې سره هغه ګناهونه معاف شي. دغه شان په خپو باندې دې کړي په د خپو په وینځلو سره هغه ګناهونه چې دی دا معاف شي. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون او حال دار چې دی پوهیږي نو اولئک دا کسان جزاؤهم د دې بدلا مغفرة بخننا من ربهم د خپل رب د طرفنا وجنات او داسې جنتونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار د هغې د لاندې نهرونه، یا د هغې د محلاتو د لاندې نهرونه او یا د هغې د ونو د لاندې نهرونه چې د شرابو نهر وي، خالص شراب وي، د دنیا د شرابو په شان دی نه، دغه شانتي د شودو نهر وي او د صفا اوبو نهر وي او د شهدو نهرونه وي. نن سبا شهد یو کیلو چې اخلي لاول خو صفا میلاویږي نه، او که صفا میلاویږي نو 5 او 6000 روپۍ د هغې قیمت وي. هلته دی ولي بلکل صفا شهد دی، ولي دی چې هغه بهیږي. او داسې هم دی چې څو ورځې مزې دي بیا به وکړي لکه دنیا کې یو سړی یو څو ورځې مزې وکړي بیا تیسته لاړ شي بوډا شي یا بیماری ورته ونیو خالدین فیها همیشه وي په دغه جنت کې، دا مزې ورته منقطع کېږي نه، څه کموالی منوالی پکې نه راځي. او ونعم او ډېر ښه دی اجر العاملین، اجر د عمل کوونکو. الله دې موږ ته نصیب کړي. الذین هغه کسان ينفقون چې دوی خرج کوي فی السراء په فراخۍ کې والضراء او په تنګۍ کې والکاظمین الغیظ او په داسې حال کې چې خوړونکي غصې خپل لره والعافین او معافي کوونکي عن الناس خلقو ته والله او الله تعالی چې دی یحب المحسنین مینه ساتي د نیکانو سره. والذین او هغه کسان اذا فعلوا کله چې دوی وکړي فاحشة یوه ګناه یعنی فاحشه بحیایي او ظلموا او یا دې ظلم کړی انفسهم په خپلو ځانونو باندې ذکروا الله دوی یادوي الله لره فاستغفروا پس دوی بخښنه غواړي لذنوبهم د خپلو ګناهونو لپاره. ومن یغفر الذنوب او څوک دی چې معاف کړي ګناهونه الا الله سوا د الله نه، او یا ومن یغفر الذنوب نه معاف کړي ګناهونه الا الله صرف یو الله. ولم یصروا او دوی ضد نه کوي، دوی اصرار نه کوي، دوی باقي نه پاتې کېږي علی ما په څه باندې فعلوا چې دوی کړي وهم یعلمون او حال دا دی چې دوی پوهېږي. اولئک دغه کسان جزاؤهم د دوی بدله مغفرة بخنه ده من ربهم د خپل رب د طرفنا وجنات او داسې جنتونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار د هغې د محلاتو د لاندې نهرونه یا د هغې د ونو د لاندې نهرونه خالدین فیها او همیشه به یې په دغه جنتونو کې ونعم او ډېر ښه دی اجر العاملین اجر د عمل کوونکو. الذین هغه کسان ينفقون چې دوی خرج کوي فی السراء په پراخۍ کې والضراء او په تنګۍ کې والکاظمین الغیظ په داسې حال کې چې خوړونکي غصې خپلې لره والعافین او معافي کوونکي عن الناس خلقو ته والله او الله تعالی چې دی يحب المحسنين من ساتي د نیکانو سره. والذین او هغه کسان اذا فعلوا کله چې دوی وکړي فاحشة بحیایۍ لره او ظلموا او یا دوی ظلم وکړي انفسهم په خپلو نفسونو باندې ذکروا الله او دوی یاد کړي الله لره فاستغفروا بس دوی بخښنه وغواړي لذنوبهم د خپلو ګناهونو لپاره. ومن یغفر الذنوب او څوک دی چې معاف کړي ګناهونه الا الله سوا د الله نه او ومن یغفر الذنوب
او نمات کی گناہنا الا اللہ صرف یو اللہ ولم يصروا او دوی زد نکی دوی اصرار نکی او دوی قائم نپاتی کیگی علاما پغصبانی فعلو چی دیکڑی وهم يعلمون او حال دارے چی دوی فوہیگی اولئک داکسان جزاؤهم دوی بدلا مغفرت بخندا من ربهم دخفل رب طرفنا وجنات او داسی جنت ندی تجري بهيجي من تحتها الأنهار داغيد محلات دلاتني هنا يا داغيد ولو دلاتني هنا خالدين فيها أو همش بي فتغى جنة كي ونعم ودير خدي أجر العاملين أجر دعم الكونكو واقع دعوة الحمد لله رب العالمين الله سمع الزمار بلي من فرفر دعوة التوفيق لك يا الله خذ رزاق الله خذ محبة نصيب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کامل طریقے ہم کو زندگی کرا والی اللہ زمان گناہوں معاف کی آئندہ دوبارہ نیک اعمال کو توفیق رکھے نبت